نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کې هلته خو به پلاران لګي کېدل او لونه به جمدې خښولې جاهلیت کې هغې د زمانې نه مخکې او کله به ظالمان بچي لګي شو او پلار به کوي کې بیا غورځاو جمدې به خښاو یو پلار ته زوی سره په جګړه شو زوی ورته پرېږدم دی نه او د لاسو خپو نه کلک وتړو او بویې ته ځنګل ته او یو شال کوی دی کې دی غورځو او د زړه نه ډېر سخت و که نه د هغې زړه خو د کاڼي و چې یو انسان خپله جمدی لور کوی کې غورځوي او د پاسه پېښور غورځوي د دې نه سخت زړه کم کېدی شي د بنده خو د زوی په نسبت په لور رحم زیات وي چې څنګه یې بوت لاسونه یې وله تړلي دي او کوی ته یې غورځم نو دې پلار ورته مخ راواړو وی بچی وی دې کوی کې مې مه غورځوه بلکې مې وغورځوه دې کې مې وغورځوه خیر دې ما غورځوی بس مجبور یم بوډا یم په یو دې کم رم دې کې مې غورځوی خاورې را باندې بار کړی د پاسه دې کې مې مه غورځوه بلکې مې وغورځوه وی ولې داسې ورته وکتل ته چل شوی دی په دې کوی کې وی دې کې ما خپل پلار غورځولی دې کې ما خپل پلار غورځولی زما هغه پلار دې کوی کې لاندې پروت دی کم از کم دې کې مې مه غورځوه بس تا د پړکې رحم راغی دې زوی پړکې رحم راغی ښه دې کې تا پلار غورځولی و قابل خو د دې چې تا پلار غورځولی و چې د دې ښه الوړی وغورځوم او ښه ټوپونه در باندې ومو تیږې خو زه بس په هغه نیکه مې رحم راغی چې تا ورسره ولې ظلم کړی دی د هغې د وجې مې په تا رحم راغی ځه معاف مې کړې درته څه نه وی چې دې وکړل پلار سره زما قسم دی در باندې به تېرېږي به درنه خامخا به د نوځي په دنیا کې د نوځي پاتې کېږي نه او زه راته خپله واقع باباجي زمونږ الله دې په قبر انوار نظیر کړي هغه راته په درس کې وی وړه دوره به یې کوله دلته زما نیکه و مولانا شهزاده صاحب ډېر یې پېژني تاسو یې پېژنئ ډېر برګري وړه دوره یې کوله او 50 کاله ولا دوره کړې ده 1 روپۍ تنخواه پې نه راغشتې خالص د الله د رضا دپاره خالص د الله د رضا او د هغې عبادت ما لیدې دی نو چې هغه به څنګه عبادت کوو هغه بل چاته پته نه لګي اما ته معلومه ده چې هغه به د الله څونه عبادت کوو چې دا کله وفات کېدم که نه نو په دې ورځ باندې هغه شپږ نیمې سپارې تلاوت کړی د 10 بجو پورې په 3 ورځو کې به د قرآن شریف ختم کړو او خپل ذکرونه اسکار کتاب کتل او درسونه ټوله شپه به خدای ته جړل ټوله شپه به الله ته جړل په درس کې راته وی زمونږ کور دې مخکې محله کې و او دې جومات کې امام و اما دغه زمونږ کور دغه دې محله کې و نو دلته به دې محلې ته جمانځله به راته دلته امام و نو وی زه کور نه راووتم نو یو سړی یاد کړه زمونږ ډېر ملګري پېژنې خو دې نوم نه علم وی پلار یې را پرځولی و زوی لګي و او پلار یې را پرځولی و لته یې ورکولی و په سینه والا ټوپونه وی او ورته وی ازوی ورته وی ارمان دې پلار مې ګنې ډېر غټ دلی ارمان دې پلار مې ګنې ډېر غټ دلی وی زه پرې رالم خلکو به هم د علماو احترام کوو هغه زوی مې ته د مټه ونیو اخوا مې کړه او یو مضبوطه څپېړه مې ورکړه چې خدای دې بې خو باسه بوډا سپین ږیری دې پلار دې ځه وکشه زوی مې د پاسه وختې لاړ یا پلار یې را پاسې دوی ما ته چې مولوي صاحب ولیدې دا رزیله دا کنځلې دې ولیدې بچي پلار ته داسې وایي وی ما ته پلان کې یاد دي شي دقه سي جمعات ته تلم او تا په دقه ځای خپل پلار نو را پرځولی دقه ځای او ما د نه نو خلاص کړی او مولوي صاحب عجیبه خبره کوله وی دغه سړي په دقه ځای خپل پلار را پرځولی یو لیش مخکې وروسته نو اقه ځای او هغه ورته څه وی وی یاد دي پلان کې تا ورته نه وی چې پلار مې ګنې ډېر غټ دلی نه دي ویلې ورته وی سر یې ښکته کړه خو چې تا دلته پلار را پرځولی نو ته نن په اقه ځای زوی را پرځولی پوټې لیش په رقم نو تا هم وله په سینه ټوپونه والي هغه هم دله په سینه ټوپونه ووالي تا هم ورته وی
ډیر غټ دلې پلار مې خو ډیر غټ دلې هغه هم درته وایي چې پلار مې خو ډیر غټ دلې پاتې نه ده یاد وساته اے د دې زمانې نوجوان نسله که د خدای رضا غواړئ نو پلار خوشحاله وساتئ که خدای خفه کول غواړئ نو پلار خفه کړئ اے نوجوان نسله یاد وساتئ که پلار مو خفه کړ بدل اخرت کې خو یې څه کې دنیا کې دنه خامخالي داسې به دنه پیدا کړي چې پلار سره دې څه کړي دي حق به د سره کړي او دام ذهن کې واچو زموږ علماء لیکلي دي چې که یو انسان وایي چې زما روزي دې فراخه شي دې د مور او پلار قدر کوي او که یو انسان وایي چې زما روزي دې تنګه شي نو مور پلار دې پرېږدي چې کم سړی د مور او پلار نه نافرمان پاتې دی اوو پشتو پورې به روزي مخکې دی به ورپسې وي اوو پیړو پورې د پلار خو ډېر لوی حق دی ته داسې لوی دنیا ته راغلی څه تا له دې پلار ډېرې خواری کړي دي دې پلار ګوډونه او چارې کړي دي او تا له یې راوړې ده دې پلار سار تللی دی او دکاندارۍ له ماښام ماسخوتن راغلی دی او تا له یې راوړې ده دې پلار منډې والی دي او تا له یې راوړې ده د ارامه ګټلې ده ځان له خیرت خوار کړی دی او تا له یې را پیدا کړې ده تا ته ماشوم وي او په غېږ کې به یې ګرځولې او چکرې به یې دله درکولې او خوله به یې دله ښکلوله او نن ته لګې په دې پلار حملې کې دا د انصاف تقاضا ده مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي مولانا روم صاحب رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ مو شاعر مو د خپلې زمانې او ډېر عالم مو ګورې لوی عالم یو ځای کې پلار ناست و زوی ورسره ناست و یو کارغه داسې په دیوال کې ناست نو دې بوډا بابا د دې زوی نه تپوس کوي بچې دا څه دي زوی ورته وایي کارغه دی وایي بچې دا څه دي وایي کارغه دی لکه غوسه شو دویم ځل دې ولې تپوس کوي وایي بچې دا څه دي وایي کارغه دی که نه لکه نور هم غوسه شو درې ځله مې درته او ته غلی دی بچې دا څه دي وایي په سترګو ړوند دی شل ځله مې درته وایي کارغه دی که نه پلار ورته وایي بچې ستا نه مخکې ما لیدی وم خو چې دا کارغه مې ولید نو ما ته د یو ماشوموالي ستا خبره را یاده شو دقه ځای زه ناست وم او ته مې په دا غېږ کې وې او یو کارغه په دې دیوال کې ناست نو تا ما ته بابا څه دي ما وی کارغه دی تا بیا وی بابا څه دی ما وی کارغه دی تا بیا وی بابا څه دی ما وی کارغه دی نو تا به تپوس کو ما به دله شونډې ښکلولې او چې څومره دې ډېر تپوسونه کول نو زه پې خوشحالېدم چې ما سره خپل بچې خبرې وکړي او نن که مې څلورم ځل نه زیات تپوس کوم نو کوتک ته دې ګوتې کولې دربولم دی دا مثال اے نوجوانه نسله ته دقسې لوی دنیا ته نه راغلی تا سره چا ډېرې خوارۍ کړې دي پلار د سره ډېره خواري کړې ده پلار ستا دپاره ډېر محنت کړی دی که هوښیار یې نو د پلار قدر به کې عزت پکې چې هوښیار یې د پلار لاسونه به ښکلی چې هوښیار یې نو پلار به په اوږه ګرځی او چې هوښیار یې نو چې هله ته کټ ته وخېږي چې پلار له چاپیو کې او د خرار شروع کې او دې وده شي او که هوښیار یې نو که پلار د محتاج او نونوړی به رالی او په خوله کې به ورته اچي او که هوښیار یې نو پلار ونیسه د مټه او جومات ته یې بوځه او که هوښیار یې نو چې پلار یو څپېړه درکړي نو دا بل ورته ونیسه بابا دا بله مو وخه ډېر خوند وپکې چې دې ووالم ډېر خوند دې وکړه چې دې بله ووهي بابا ډېر خوند دې راکړه ماله خدای ګوره ستا په دې څپېړه جنت راکوي یو څپېړه بله وواچي یو جنت راله خدای بله راکړي که ته هوښیار او که ته قمقل نو چې هغه راته هسې معمولي غوندې وګوري نو چې ته وځمکې له رابروه ولې د خدای دشمني په سره لیکل حضرت ابراهیم علیہ السلام چې سترګې وغړولې نو مور او پلار یې دواړه کافران چې سترګې وغړولې نو مور او پلار یې کافران نو لومبې نصیحت خپل پلار ته کوي اذ قال لابیه آزر آزر دې د پلار نومو
هغه تصویر بابا دا د کوم سیز عبادت کې دا هغه سیز عبادت کې چې فایده نه درکوي او ګوره تاوان درکوي اف لکما وما تعبدون مور او پلار دواړو ته وایي تاسو له ډېر لوی افسوس دی دا تاسو څه کوئ د کوم سیز عبادت کوئ او پلار یې څوک و آزر هغه د بوتانو د جوړولو قابل انجینیرو هغه به د بوتانو ډیزاینونه جوړول یو سړی بوت جوړي یو د هغې ډیزاین جوړوي د هغې داسې ډیزاین به یې جوړو چې نورو انجینیرانو به هغسې نقلونه دی کول دومره بهترین نو هغه به والا د بوتانو سره مینه پیدا کوله چې د دې زوی مې د بوتانو سره مینه پیدا شي د ابراهیم علیه السلام نو ورته به بچې ځکه نه یو کار وکړه ډېر ښایسته بوت مې جوړ کړی دی لږ مارکیټ ته یو څه خرڅ کا ډېرې پیسې به وګټې دا بوت هندوان ډېر قمقل خلک دی ځکه چې دا کم بوت یې جوړ کړه خدای ورته وایي او دا لږ غوندې خرڅ کا خدای خرڅوي او اخلي عیاذا بالله ده به د پلار دونه لحاظ کو ابراهیم علیه السلام ګوره پلار دی که نه داسې به نه وي چې بابا دا دغه یو سم تیږه یو سم نو دا خرڅ کړم نه پلار خفه نه شي د پلار مخکې به یې اوچت کړه په اوږه به یې کېښود نو چې د کور نه بار به یې وویسته نو د جیب نه به یې رسۍ راوویسته پړې او د بوت خپې پورې به یې وتړه او رسۍ به یې په اوږه کړه او بوت پې ځان پسې راښکه او چغه به یې واله وی څوک دی چې هغه شی رانه والي چې تاوان ورکوي او پیدا نه ورکوي بوت به یې راښکه خلکو به رامنډه کړي و دا دې څوک کړل خدای راکاږي دا څه کې هغه بوت چې ځان نه مچ نشي شړلی ما نه ځان نشي خلاصولی زوی به درکړي مال به درکړي عزت به دله درکړي خلکو به زر اوچت که آزر ته به ابراهیم خدا چلو که بچې دا څه کې پلار لار د دنیا نه کافر او ابراهیم علیه السلام متعلق نبی علیه السلام څه فرمایي ونه پلار عجیبه دی چې د قیامت پر ورځ د ابراهیم علیه السلام دا پلار آزر فرشتې پکې زنځیرونه واچوي او دوزخ ته روان کړي ابراهیم علیه السلام وی الله ما سره یو وعده کړی وه او پلار ته څه وی بابا دنه لاړمه ځکه نمرود د خپل وطن نه وویسته اور کې وغورځاو اور پې ګلې ګلزار شو ویې ویسته وي زما د وطن نه وځه وی څه وی بیا بابا دنه لاړمه ښه خو دې ونه کړ چې زما په دین دا ونړی دی دنه لاړم خو هغې پورې بدله د خدای په دربار کې بخنه غواړم چې تر څو زه خدای نه یم منې کړې وما كان استغفار ابراهيم لأبيه الا عن موعده وعدها اياه وعده وسره کړې وه نو ځکه یې وله د خدای نه بخنه غوښته یا الله زما پلار وبخې یا الله زما پلار وبخې فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم چې کله پته ولګېدله چې ګوره دا ازلي بدبخت دی دې نه بخلي کېږي بخله خو هله کېږي چې دې مسلمان شي کافر خو نه بخم د قسمت کې ایمان او اسلام نشته بخنه کم ځای ده نو بیا بند شو بیا ولا بخنه نه غوښته ان ابراهیم لأواه حلیم ابراهیم علیه السلام ډېر عاجزي به کول او خدای ته به ژړل او صابر ما سره په مکه مکرمه کې یو نوجوان لږ داسې خوا کې ناستو تلاوت یې کو کشر لکو غالبا چې هغه وخت کې به داسې ده 15 کالو به ډېر خوبصورت هلک ډېر خوبصورت معصوم شانتې ښکارېده او نوجوانو ما سره ناستو نو ما نه خلکو تپوسونه کول د مسلو ما به جواب ورکړ حدیث به مې ورته ووي یا قرآن شریف آیت نو هغه هلک په ما پیښ شو نو ما نه په عربۍ کې تپوس کو ما ته وي ته د کوم ځای مې زه د پاکستان یم وی دا ته څه کار کوې هلته مې یو دیني مدرسه راوغی کې څه طالبانو ته
حدیث خواهی دا نبی علیہ السلام مبارک قرآن سا مسائل خواهی وی خواهی وی دا خلقو نن تپوسو لو کرنو ما شک پیدا شو میں بچی تر کم دے عربی کے لگی وی دا خود انگلینڈ ان دا لندن نو میں تا دا پاکستان بل ملک نا تلیمات وی نا ذاتی دا لندن ان دا انگلینڈ نو ما تا یو خبر اوکلا وی تا اس دے سڑی تا دعا اوکلا ما ته جاوید ما مور او پلار دی او دوا وته وکړه نو ما وته دوا وکړه مې خدای دې د مور پلار یو پلار مې مړ دی دوا وکړه چې خدای وبخي مې د پلار مړ دی دوا وکړه بیت الله شریف دې چې خدای پاکي وبخي ویداري دې سړي پلار ته دوا وکړه ما وی او نو وی جاړل ډېر جاړل دا سیو جاړل چې په خپه شو مې چل سره نه بچي ولې جاړ لمتب کی سو وجه دې چې ته جاړې ما دوی زما مور او پلار کافر مړه دي او زه مسلمان یم د چې الله تعالی سپورته کما او دعا کوم نو چې مور پلار لو رسېږم نو خوله مې بنده شي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم چې مور پلار د کافر مړي دعا د بخنه بنکه ولا ولی بنکه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء کافر او مشرک خدای نه بخي د دعا فائدہ رسدا دا غستا پدې آیت د الله ایمان نشته چې توله دعا کې ولی اللہ وی چی کافر مرشو مشرک مرشو نبخم بالکل نبخم کده ابراہیم علیہ السلام پلار ولی ندے کده نبی علیہ السلام مبارک تر ولی ندے نبخم مشرک چی ده دنیا نلار دی نبخم او چی طبیعام والا بخن اغوال خستا قیدر چی دی جول خدای بخی نو دا قرآن آیات پاندے بیعتمادش نو کافر لمشرک لبا دا خدای پا دربار کی بخن بالکل نگو نو چې دقه د لاره ورسېږم زما خوله بنده شي ام یا الله اوسوک پلار مې کافر مړ او مور مې کافره مړه دي په لندن کې نو زه څه ووایم اوس بخښنه وله زه څنګه وغواړم دقه ځای ودرېږم او ګورئ تا هم د خپل پلار او مور دپاره دعا غوښته او دوی د خپل مور پلار دپاره دعا غوښته زما مور پلار څه بد قسمته و مې بچې ته بیا څنګه مسلمان شې وایي ستا سره پاکستان نه تبلیغ والا راغلي هغوی خبره مې واورېدې هغوی راته د الله خدایي مخکې کړه خبره مې واورېدې نو ما ته خدای پاک ایمان را نصیب تبلیغ والا هم ډېر برکتي خلک ما ته خدای ایمان را نصیب بیا مې عربي دې کم ځای زده کړه وی هلته اسلامک سنټر دوی دارالعلوم ته اسلامک سنټر وایي دارالعلوم کې دا اسلامک سنټر کې مې علم شروع کړی دی د عربي مې په هغې کې زده کړی اوس هم لګیم علم کوم ورونو مون سونه خوش قسمت یو چې زمون پلار او مور مسلمانان دي ټول وای الحمدلله او کله چې مور پلار مړه دي نو بیا مون سونه خوش قسمت یو چې هغوی مسلمانان مړه دي او چې مونږ لاس پورته کو نو مونږ دقه ځای بریک نالو هلته فل سټاپ نه کوو هلته بریک ناخلو هلته نیغ روان یو ماو بخی نیکو بخی نیا مور پلار ټولو بخی ولی مسلمانان بردی نو حضرت ابراہیم علیہ السلام و توی بابا دن اللہ علما و آغی پورے بدل دا اللہ پا دربار کے بخن اغوالم مالم انہا چتانا چرسو ز خدای منے کلے نے نا اللہ باز مغوالا والا مغوالا نو چی دا قیامت روز چی او دے پلار تا والا اللہ زنزیرون ورواچے او دوزخ تے بوزی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی ابراہیم علیہ السلام بچے گئے کی یا اللہ تا خو ما سره وعده کړی وه الله تا خو ما سره په دنیا کې وعده کړی وه چې زه به دې رسوا کوم نه زه به دې شرموم نه زه به دې بېعزته کوم نه ایو خزي من خزي ابي زما د دې نه غټه رسوایي بله کومه ده چې نن مې پلار رسوا کېږي
پر اشرگا کې وتلش زر قامه کې چې دا ما پلار اورته غورځيږي دا مې د پلار رسوایی ده او لکه چې دا چا پلار رسوا چې د بچو رسوایی ده کنه نه الله د دې نه غټه رسوایی بل کم ده الله ور پلار دونه خوښ شه دي هغه میدان کې به ابراهیم علیه السلام د پلار لپاره الله ته چره وي ورته پته دی چې پلار می کافر مړ دی خو بیا پلار پلاری هغه میدان کې بوله چغه وي الله ايو خذ من خزي ابي نن خو می پلار رسوا شو الله دا خو زما غټه رسوایی دا بس کېږي الله بس وي اني حرمت الجنه على الكافرين ابراهیم فکر مکوا سوچ مکوا په کافر جنت حرام دی کافر جنت ته نشي چې وګورم دا په ایربونو کورلونو د لندن او د امریکای او د برتانیې او د فرانس او د روس او د چین داخله څومره خشته دي د دنیا په باب کې څونه خيار دي او ټول د دوزخ خشاک دي دا خشته وجودونه په ټول دوزخ ته دي دا خلک ټول نه دی پوي دي خو مسته په مخه کړی دي نن سبا خو په نیټ باندې او په لټریچر باندې او په سوشل میډیا باندې او په پرنٹ میډیا په دې خو نن اسلامي دعوت د دنیا ګډ ته رسیدلې دا یو سړی نه وایي چې دعوت نه دی رسیدلې خو عیش و عشرت په مخه کړي خواهشات و نفسانیو په مخه کړي دي انی حرمت الجنة على الكافرین جنت میں په کافر حرام کړی دی اور انہوں نے رگرانا خبر ده خدای دې خاتمه بل ایمان کینو امام قرطبی او کتاب لیکلی تذکرہ فی احوال الاخره یو حدیث پکې لیکلی دی چې هغه ته کله د ما ذهن لاړ شي نو ډېر خدای ته وجاړم نو چې دا بدعمله ګناهګاران او دا کافران خدای په دوزخ کې وغورځوي دا بدعمله مسلمانان به ته الله ورو باسي د چا به عالمان سفارش کوي د چا به حافظان سفارش کوي د چا به شهیدان سفارش کوي د چا به خپلوان سفارش کوي د چا به پیغمبران سفارشونه کوي او دا دوزخیان به په پاسه خپې ولېږدي یو بل له په جبو خپېږدي او د ناستې ځای به سونی کما بین مکه و جده د مکې او د جدې منځ کې تقریبا 110-120 کیلومیٹر مزل دی دومره ځای کې به د ناسته دي او یو غاښې د احد د غر عمره دی نو 22 د احد غرونه په دې خوله کې یو ځای کې خوله به سونی دا دونه غټ وجود ولې دی چې دی د جهنم د عذاب په خوند پیشي نه به سوځېږي به چغې به وایي الله چغې به وایي بیا به وایي چې دا یو بل ته وایي لکه راځئ صبر کوو الله په صبر کې خوشحاله شي نو بیا به چپی غږ به نه کوي نو بیا به چغې جوړې کړي نو بیا به د دوزخ چې کوم مشر داروغه د مالک هغه ته به وایي ای مالکه ته زمون سپارښت وکړه چې دې غم نه مباسي مړه دې کی خیر دې خدای نه دې مباسي مالک به ورته وایي چې په قلار کې نه تاسو له پیغمبرانو نور راغلی تاسو دې دین نو ښودلی سواء اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص که صبر کو که چغې و خلاصې نشته غر دې په دوزخ کې هغې ته به خیږي که بره چې ته خلاص شو نو بره سدي نو بیا به لاندې کوزېږي خیږي او چغې به وباسي او وینې زوی به ته بیږي او چې کله اوږي شي یا خدای اوږي شو نبی علیہ السلام فرمایي چې څومره دې په عذاب کې پروت دی نو د لوږې دل به د هغه عذاب نه زیاتي زقوم ورته وایي تریخم دی ستغم دی او ازغیم پکې دی ابو والا راوالي د اور پکړی چکی دا والا نو دې اوږي دې نو مړی ته به کې دې خوله کې به اونخلي دې بلکې سوچ کوي چې په دنیا کې چې به مړی کې څه شی ونغښتو په اوبو به تېرېده یا الله وبرکې
نو د دوزخیانو دا نوونه قی متیازې وینې زوې د دوزخ په ویټ کې به خوټ کېږي نو هغه به لوی دریاب به ځکه څونه غټ غټ وجودونه دي ابه ولا راوالي چې راوالي وینا دا په دې خوله کې ور واچوه نو چې مخ ته نږدې کې یشوي الوجوه د مخ سرمن به پکې لاندې پرېوځي او چې په خوله کې ور واچوي قطع امعاءهم کلمې به لاندې وغورځوي باقی به ولا په دې سر ور واچوي دومره به ګرمي چې په سر یې ور واچوي نو د خپو د تلونه به لاندې وځي الله دې مستعد ورونو ګوره د خدای نه ویریږي خدای مونږ لري نعمتونه راکړي اسنه خپه نشي خپه شي نو د ایمان نه خلاص نشو بیا بس کوو بیا ټول عمر دوزخ ته په دې عذاب کې بس سوځيږي الله به تبچغي الله به تسوي جواب عجیب دی چې دې چغه وي و اخسئوا فيها ولا تكلمون اے دوزخیانو په دا دوزخ کې چغه شه ګوري شه سپوته چې خلق سوي ما سره خبرونه کې الله ته دنیا ته واپس کرته ګورا چې موږ څونه صدقې کوو موږ څونه منځونه کوو ودار سمې د تویلې دیلته اوس واپس کېدل نشته ناغاستی خبره لرونو راځم بیا به الله وسره څه چلو کی یو کافر به پیدا اوس پنی په یو صندوق کې بند کی جانده به پسې تالاو لګي مضبوطه او دا صندوقونه څنګه پرې بټای کې د اخخت پړې وی کنه پرې تنور کې چې دا اور پکې زی راځي د قصې به پړې کې او سوري به پکې پرې دي او سر به په د پاسه بند کې اور به بلیږي سونه موده پوره نه ختمه دی والا موده ډېر لوی چقړې مخکې را روان هر وخت خدای ته جاړې الله ته سوالونه کوي الله نه معافي غواړي او یا الله ترا ناراضي شي خدای ایمان می نصیب کړي یعنی که ایمان نخلاص شنو دقه شي نه بسکی الله و ابراهیم علیہ السلام ته اے ابراهیم اعلان واورا ان الله انی حرمت الجنة علی الكافرین وکافر جنت حرام نشد یا الله زما خو پلار دې زسو کما الله بدد شکل به اغه خو ابراهیم علیہ السلام ته بدا سخکار شي لکه یو سخا ګنده حیوان په متیازو غلو کې لړلې نو ابراهیم علیہ السلام چې بتیو ګوري نو رستو بشیته کرکه به ته پیدا شي نو فرشته به د خپونه ونی سه په دوزخ کې به ورغورځي الله به د ابراهیم علیہ السلام نفرت پیدا کی بیا به ول سوال نه کوي دغه مثال اوسم دی کله چې امور پلار په دوزخ کې بچي کافر دي نو د دبا په سړک کې دا نه راځي چې خدای ته وبخي نه برازي پلاری جی کنه خو چې څوک په دې نظر ګوري زمونږ دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلار د پیدایش د مخ کې وفات نو تریو ابو طالب دې تر دی او نبی علیہ السلام څه فرمایي الکو ګوره کله چې پلار مړی نو د تر قدر وکي یو وخت حضرت عباس رضی الله عنه راغی نبی علیہ السلام ته وی الله رسول الله خلق زمون قدر نه کوي وی څه دی وی خلق قدر نه کوي نیغلاړو په منبر کې ناست او اعلان وکړ خلق وره عمر الرجل مثل سن عمر الرجل سن و ابي د سړي تر د پلار په ځای دی ګوري عباس خو زما د پلار په ځای دی د قدر کوي بس بیا به خلکو سم قدر کوي نو پلار مړ دی نو تر ته د پلار په نظر ګوري کاکا ته د پلار په نظر ګوري مور مړه ده نو د مور خور ته د مور په نظر ګوري دا قانون دی نبی رسول الله د قصوی الخاله بمنزله الام خاله د مور خور ترور د مور دا د مور په شان ده نو ابو طالب سره سونه ځان کلول دي ورته ناس ته هغه ځان کدن شروع کېدو والا اے کاکا جی
مهرباني وکا دا کلمه وایا کنه زبدل نور خدای سره باسونه کوم مې بچې دا ټیک ته په وخت نه ویل روسته وي خو الله معافي کا اذن کدن نه کې ویل د خیر دی دی وخت خو ته بل چا نه قبله خدای دې قبول کا ابو جهل او دا کافران وتناستو وی خا د پلار نیک دین نوست اوړي ابو طالب سوې بد قسمت او کړ ویرواره وی دا خلق برا پوروس خان دی ننی پا دی کلمه با بدل استرگی اخی کڑے ویلی با میوا وی بخبل نکی پا دین مرمبل دین نا قبلو ما نو حضور پاک مبارک را پاسے دا او دیر خپا شو او اغم بخنا شروع کلا خدای تا جڑا کولا اللہ منی کوئی نا باز دعا ولا مکوا ختم کافر لا نبی علیہ السلام فرمائی ویکا زنوی نو ابو طالب بدا جہنم ویخ کے پروتو ولی و تا پتا وا او اے اغتا پتا موا خود کلمه نوی اغتا پتا موا لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا وما تپتا رجد محمد طولو صلى الله عليه وسلم دین پټولو دینونو کې بهتر دی چې ارس معلومو بیا به مانولو لاندې به پروتو خو چونکې د ما خدمت یې کړی دی نو د اور سپلی پخپوي ابه دونه ګرمې بی چې مازغه به خوټ کېږي مور پلارونو پلار جم دی وینو قدر بکوي ها او کله چانم پلار خپه دی چې ما دا بیان ووري که پکې سټي او کدا سي ووري هغه لار شي او پلار دې پلاسونو او په مخ کل کی او مغفرت غواړي سارم پلار لا ورځه وته ګوره او ما خامم ورځه ګوره او کته بابا ما ته کنزل کوي نو کمزوري غریب کنه ته دا کوي چې ما ته کنزل کوي ما ته سپک ګوري نه پويږي کنه چې سړی کمزوري شي لاسونه رپي خپوس په کونټه ګرځي سترګې کمزوري شي چشمه واچي وګونه کمزوري شي دلته ماشين ور واچي نو دماغ نه کمزوري کیږي ډېر خلک وي نه کنه هغه بل بچی ته په ښه نظر ګوري کنه نو ځکه ګوري چې هغه بوله چې د خیر میوې راوړي کنه ته بوله هغه میوې نشي راوړي کنه او کته نه کنه ظلم کوي نو دا هغه ظلم ته پوست ته مکه و خدای به ته کوي که پلار ظلم کوي دا مو ورغوري یو پلار راغی نبی علیہ السلام لا خذ وتوی دا خذ چی کنه خیم پکشتا خو دا سړی دی خذ غرق کړل فرشتہ خبره او دې کوم لا دی وای مونږ له اسلام حق را نه کا وانا بي جګر صاحب دې خدای وبخي دا بل درې ته تل ملته بیانو نو ما ته چاوي دلته مولانا بجلیګر صاحب قبر دی نو ما وی اورګه قبر لورزو تلم بیان لنو چې ورلم قبر ته درېدم نو ډېر خپه شوم مې څومره زور اور سړی نن د خاور لاندې پروت دی څومره تکړه انسانو چې ابداغه مخکې ټټ نشو کولی نه بادشاہ کولی شو نه وزیر اعظم کولی شو نه بل چا کولی شو او د دین خبره به کولا او کولا چانه به یاره نه کوله مې پدې باندې خدای بخي خدای به بخلي خلک کوئی کنزل به کول او دا به کول دا به کول نو هغه به دا قوم به کنزل ټیکيږي وي مالک وي دینو مليانو خو ته ډېر نصیحتونو جنتونو دوزخونو خول نو دوی کم مسلمانان کلو سم کړل او دا ما په کنزلو مو سم نشو یو ځای کې وای وی ما د خلی په شان خله د چاشتا نو ما یو ځای کې وی مې مولانا بجلیګل سے واقعي سخت ویلې دي خو ما وی چې په ډوډۍ کې مرچکینی ګورې غم خوان نه کوي مرچکی ضرور دی او په کم ګلاب کې چې غننی نه ګلاب هم خوان نه کوي مې خدای په بخلي ناغه یو ځل وی د خزو متعلق وی دا خدای وی چې مونږ له اسلام څخه حق رانه کوم خو څور کړی او یو حق پاتې دی چې زه ته په بیم شمو دارا باندې را سورشي او د بالا معنی په بازارونو کې ګرځو نو رښتیا خبره چی کنه د خزو د الله صدا زامن د مور او پلان نه اخ شو
سم دم زوی وی ټیک ټاکی د پلار قدر کوي خو چې دغه بیزونګړی کور ته راولي بس مور ته د سپی په نظر ګوري او پلار ته د سپي په نظر ګوري او دا بیزونګړی په دې نه پوهېږي چې دا خو زه دلته کې مې دا خواښې سخر په دې زوی سپک کړل خو هلته زما مور او پلار نه به هم دا بدل خدای پاک کوي او دا بیزونګړی په دې نه پوهېږي چې سبا به ما نه هم خواښې جوړېږي زه به هم خواښې کېږم او د دې خاوند نه به مې سخرو جوړېږي نو چې ما نه هم خواښې جوړه شي او بیا مې جرابه مخ نیولي او د دې خاوند نه مې مسخرو جوړ شوي نو بیا به دامن ما او د سره هم دا چل کوي په دې نه پوهېږي دا سوچ نشته د ښځه د لاس نو خبره مې دې پورې کوله چې د پلار قدر او د پلار احترام او پلار به هم بچو ته په ښه نظر نو حضور پاک لاغه صحابي راغی ورته وایي وی زما ښځه ده هغه راته وایي چې دې زوی له یو غلام ورکه مرئیې او حضور پاک پہ گواہ کا مطلب یہ دو چې هلته بلې ښځې نور بچی دي نو چې نبی علیہ السلام پہ گواہ شي نو شی به مضبوط شي نور به عیسی نه غواړي نو ما راوسته دا یو زوی دی خپل زوی له ورکوم دا یو غلام دی زوی له ورکوم ته پہ گواہ شه نبی علیہ السلام مبارک فلردین صاف ان شخصیتو کنه او خیال وی نور زامن رم دغه غلامان ورکړي دي وینا نو ما په ظلم گواہ کې نو پلار به هم ظلم نه کوي دا نه چې یو بچی ته یو شان نظر ګوري بل ته په بل نظر ګوري یا د یوې ښځې بچو ته په یو نظر ګوري او د بلې ښځې بچو ته په بل نظر داسې به نه کوي د زړه مینه باندې خدای نیول نه کوي که د زړه مینه د یو پلار یو زوی سره ډېره ده نو په هغې خدای نیول نه کوي خو فرق به په خپل اختیار نه کوي او که ویې که نو زوی به ترې بدل نه علي خدای پېښه او پلار پېښه دقه رنګې د یو پلار چې دوه ښځې نو د یو ښځې بچو سره او یو ښځې سره به هم ظلم نه کوي دا ګوره د شریعت اصول دي که موږ د شریعت په دایره کې ژوند تېر کړه قسم دی کې سم شته ټیک ټاک د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه یو پلار راغی عمر صاحب سره استغاثه وکړه فایار درج کې چې دغسې زوی والی او د عمر صاحب زمانه وه زوی او پلار وا وی زوی والی وی او د زوی د سنم دی وی جعل په عربی کې ګونګټ ته وایي ګونګټ خو پیژنې که نه ورشه لکه جعل ګونګټ راولی پولیس لاړل د هغه زمانې صحابه جعل یې راوستم چې راوست داسې مخامخ وی دا دې زوی دی وی تک تور او سخاخ پی او مخ یې نیولي او د کټ د بازو په شان یو کوتک وسره وی ستاسو نوم دی وی جوال وی دا نوم دله چی ښودی دی وی دا مې راغلی بابی ښودی دی یا لکه تا سره چې ته ښکلي نوم نو چې دې زوی له دې ښودی نو دا نوم دی کې اوس هم ګوره ډېرو خلکو خراب نومونه بچو له ښودی خراب نوم به نه دی ښکلي نوم یې دی ښه شته تا سره ښکلي نوم نو چې دې زوی له دې ښوي یاره یو وینځه مې وه مې خوښه وه نو ما پې نکاح وتړله نو دا شی ته پیدا شو نو چې څنګه دی نو هغسې مو له نوم هم کېښود عربو به دا قانون و چې شکل ته به یې کتل که شکل نه به تور و نو اسود نوم یې وله کېښود او که سپین و نو ابیض نوم به یې کېښود او که جنۍ به سپینه و نو بیضا نوم به یې وله کېښود او که توره و نو سودا نوم به یې وله کېښود د هغې به شکلونو ته کتل سرخ به نو سمین نوم به یې کېښود سرخ ته وایي نو چې څنګه دی هغسې نوم مې وده کېښود خو نه پوهېدل غریبانه هغه هلک ته ویل که تا خپې او مخ لاس خانې ولیدي ته مونځ نه کې وی مونځ څه ته وایي وی اودس نه کې وی صاحب اودس څه ته وایي تا ته چا مونځ اودس نه دی ښولی نه صاحب پلار ته یې مخ ور واړوي سرمن دی وباسه تا دې زوی ته مونځ اودس نه دی ښولی او ستا غلطي ده ټوله وی ښه دا تپوس ته نه کوم چې دا پلار دی ولې والی دی وی جي ما خو نه دی والی وی دا سر چې وینې بیګي دی چې وی زه والم وی نه جي دا خو داسې نه ده دا خو چې زه په ښه بده پیښ یم دی پلار خره را کړي دی کوتک یې را کړی دی چې دا ځنګل کې سره او کار پې کوه او ده راته چل ښولی چې کله خره په جنګ شي یو بل سره دي په یو بل چکونه لګوي نو دا کوتک به ولې دی منځه رابری یو به یو خوا تښتي بل به بل خوا تښتي خپې له ور نه شي ګورې
نو چې زما خره کله په جنگ شي په یو بل چکونه لګي نو کوتک دې منډه راوبرو نو یو خمنډه کې بل خوا نو نن چې کور ته رالم نو بابا او بیبي مې په جګړو یو بل د ګریوان نه نیولو نو ما بابا پریدا مور مې دا مور پریدا پلار مې دی یو بل نه پرې خودل مې خوني خرابو نه کی اسنه یو بل ته تکلیف نه رسي نو ما خلاصول کوتک موچت کو منډه مې ولا راوبرو نو د بد قسمت نه مې د بابا په مازیګر ور برابر کړ ما قصدن نه ویل ګوره خوني خرابونه کی نیک بخته هغه دوا مرغې په جنگ شوی ونو پیشو په ورن یو په یو لاس کیو نیوا او بلې په بل لاس کیو نیوا یو هم خلی ته واچول او بل هم خلی ته واچول وی خرچ د عالم غنې لوی قتل عام بم کړي عمر ته به پلار ته وی زوی ته وی بچی بری تا دغه نه کوم خدا کو تا ګور دا د صفه طالبانو دی مدرسې ته دا کی دین زده کې پلار ته وی غلطی ستاده تا چې وته سخول وغه چلے د سره تا وته دین نه دی خوله کتا مال راوستي او ما سره د مدرسه کې داخل کړي وي نن به تخکلولې اپ سپويږي قرآن وی وقد وربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا او قرآن مپلر سره سلوک کوه لدوی کې یو کس یا دواله بوډاګان شي ها د رحم دعا ولکوا اوف وتو نه کنزل اول خوري لوی خبره ده وګاو تخکتا ولا قرآن نو د قرآن ذکر دی چې څومره نن دا بچی پلارانو ته سپک ګوري دا د پلار غلطی ده پلار دی ماشوم ته اسلامی آداب نه دی خوله پلار دی ماشوم ته د وخنه دنیا پسې کړي چې دا بچي ورچ خر د خر کمی غوګي د پرې کولو دي اګه ونډي ته وګوره څومره پیسې پیدا کړو بنگله جوړ کړه تکلا شه بس په دې نه دی بیا هغه وایي چې بس راشه او چې څومره پیسې کې په کرپشن او په رشوت یو چې پیدا کما او دا غونډي نه بنگلو چته شي موټر نه دا نه خشي دین خو نه دی خولې دین وتاو خای تدویته ته ګوره چې تاسو بیا قدر کوي کنه کوي قسم په خدای ډیر امیخ امیان خلق دي خو زوی عالم دی حافظ دی دا حافظ او عالم د برکت نه دا غامي پلار خلق قدر کوي تاسو دا کنه او ډیر د عزت پلاری د عزت او زوی کمسلی ګوره چې زوی اصلي خلق سوی یاره جنو د پلان کی زوی څخه خالق ته یاره بس پلار خواري کړی دا کنه محنت کړي او چې پلار خدیندار یو وسیری او زوی ته ګنده پیدا شو خلک سوي پلار سره په بدی یادېږي کنه مړه خو چې کم مسلونه پیدا دی کنه مړه خو پلیتی ویني نه پیدا دی نو یا خلک پلار یادې دا غلطی ډوره پلار ده د تربیت نه کړي نو عمر صاحب وته وی ته تربیت نه کو مال دې راونه لېګا نو پته د خر ګمانو کو په مورې د خري ګمانو کو چې خر او خرق لاسوم دا چل بو سره او زمون حضرت شیخ صاحب مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه خبره کوله یو سړي زوی داخل کړو په یونیورسيټي کې په خو هغه غریبونو د پلاری ملاقات لاله نو دې غریب خوش لیدل جامع په خو خو پټکی بم خلکو ول پټکی خیرونو سپلیم خیرنه چې ملاقات تلان مزوی په شرمې ده چې دا بابا مسدا جامو ته سپلې ته پټکی ته داس مصیبت شو الکان بسوي الکان بسوي الکان ته وای سنه پیدا ہے سوچو کہ خپل اصل تنو پلار برته سپک نخکاری الکانو ته پوسو کدا بابا سوکته ویدام د میخو مزدور دی وردا وسم دی ځکه دا چې کوم نوې تعلیمي یافته خو چې دین نه لګلري وي تو سره بیٹه کې کینه مرګرو سره چې هغه ناشتي تا دا وځي داجی تاسو کور ته موږ خپل خبرې کوو ته څه دو ګلونه دوړې پلار کور ته لګي مطلب چې پلار غاډي وړي ونه وي پیدا ده چانه راوړې چې ولله چا پاک کړی او دا چې کوم لکان دي ځان وته نیغ نیغ کې او ځان وته اوچت اوچت ښکار کې دار چانه پیدا دي دا باندې کمزور ذهن والی کچا ذهن والی چې په پلار شرمېږي قسم په خدای مخکې کې مولانا صاحب ما سره پلار مخامخ کړ پلار ډېر کمزور ولقیده او دا سره په بد حالو هغه ما ته سوې وی شیخ صاحب وی دا زما والد محترم دی قبلګاه صاحب مې د ما سره ډېر خواري کړې
دا د جنن مولیم د برکت ته دونه پلار په ما درون ک دومره چې مې پلار ته دعاګانې وکړې خو خيار بچي دغه پیدا د منګه مې خو مزدور دی نو چې دې چې چا پانی پسې لاړو نو هغه الکان خو پیو بابا ته بابا لا لکته سدي پیدا مې زوی دی یاد شوه مې نو ما وی چې یو پټي به ملاقات کوم به وینم او مې په لګ به کول کما ایا 2 روپیا مې مولا راوړل او پلار ته ګورو زی ته ګورو ای بابا اخو چې دا زمونږ د مې خو مزدور دی بابا هم سمشنه غریب پختونو وی ټیک وای دا د مور میخه دا او زی ولا ساتم نو میخه چې څوک ساتي نو کسان دعوت او یو که مزدور وته وینو رونو زما په خبرو پېښ وې پلارانو له پکار چې د بچو خطر بیتو کې مال غلره ته جوړ کې قبر کې به پروته الله باجر در کوي او خپ خو بخره خلک یادای او زامن له پکار چې پلار مرته پسپک نظر نه ګوري قدرون نظر ګوري الا ودکهږي چې پلار مور له چاپیو کې وغه ودکه د خځه خپل حق دی او د مور او پلار خپل حق عزت کا بالغ وته یک دا شرمېګه په ما جامع ولا راولا دارو درمنو پسې ګرځوا او کفالج والی یا بیماری محتاجي نخ کولاوا او صفای ولا کوا او پاکه ساته قسم په خدای چې دی عمر له تر رسېږي نو الله بتانم داسې پیدا کی چې دغه قدر بستان وکي او کله ولا بیزتی وکړه نبی علیہ السلام فرمایي چې ته دی عمر له راسه اقص بدن خدای پیدا کی استابم دغه بیزتی کیږي او آخرت کې الله خفا زمارونو مور په دنیا کې الله پاک د بچو د پاره جنت پیدا کړی یو خواغه جنت ته چې مسلمان محنت کوي چې داغه جنت ته ورسېږي هغه جنت الله دی وخت کې زموږ د سترګو نه پټ ساتلې دی او کوم الله راضي کړو ان شاء الله چې هغه جنت ته به ورسېږو یو په دنیا کې رب العالمین انسان له یو جنت مقرر کړی دی چې هغه ته مور وایي د نبی علیہ السلام مبارک نے یو صحابی تپوسو کو وید اللہ رسولہ زما مور او پلار دی سره سنگ سلوکو کم جن و سره سنگ تیر کم حضور پاک مبارک ورته ډیر کول جواب ورکو وی هما جنتک و نارک وی دا مور او پلار هم ستا جنت ته هم ستا دوزخ ته اوس خو خدیدا جنت ضایع کیو که ګټه کله د مور او پلار د قدر او کو د دوی د عزت او کو د دوی د احترام او کو جنت ته وګټه او که مور او پلار د خپکل بی عزت د کړل ذلیل د کړل رسوا د کړل جنت ته بیل او حضور پاک مبارک فرمایي الجنة تحت اقدام الامهات چې جنت د میندو د قدمونو لاندې دی دا مطلب نه چې قدم اوچت کلاندې به جنت پروتي نه د مور خدمت وکا د مور د قدمونو باندې لاس کېد او چاپی ولو که خدای به جنت ترکی یو لوی صح عالم دی نیک سړی دی بزرگ د زمانه دی ابو اسحاق اسفراینی رحمت الله علیه وی درس کې مې دا حدیث راغی طالبانو ته وخو چې جنت د میندو د قدمونو لاندې دی نو یې چې راشه د دې حدیث په دې ظاهر الفاظ او عمل وکړه اگر چې ظاهری معنی دا نه چې قدم لاندې جنت خطا تخکاری پروت دی خو مقصد دا دی چې د مور چاپیو کا خدمت وکا نو الله به جنت درکړي وی د شپې مې مور له چاپی کوله لګیوم زور مې ولا کو وی ما وی چې راشه د حدیث په دې ظاهر عمل کوي دا ګیره مې راواغشته او د مور د خپې مې پیوسندلې د مور د خپو پورې مې راخکا به ودشم سار چې درس تلالم یو طالب راته وی چې صاحب بیگا مې خوب کې لیدې ما وی څنګه دی لیدم ویډه خپل باغ او خشته مزیدار او ته پکې ګرځې دې چکرې دې پکې والے خو صاحب په دې ګیره کې د هیرې وی جواهرات او ملغلره وی چې هغه برېښنا کوله هغه وته وی خوب دې بالکل ټیک دی دا باغ چې تا پکې زولیدم دا د جنت باغ دی او د مور د خدمت په برکت به الله مال دا جنت راکړي او دا کمی هیرې جواهرات
او لالونه چې تا زما په ګیره کې ولیدل چې هغې پړقار کو، دا زما د مور د خپې دوړه وه چې بېګا وه پورې ګیره ما لګولې وه، هغه دوړه تا ته خدای د ملغلرو د هیرو جواهراتو په شکل کې وښودله. مور د بچي دپاره لوی جنت دی، لوی غنیمت دی. یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی، دا ډېر عجیبه خبره ده. د حضور پاک دعاګانې خو به قبلېدې، مستجاب الدعواتو، لوی شخصیت الله پیدا کړی دی. او قرآن حکیم کې الله فرمایي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. که یو سړی په ځان ظلم کې ډېره ګناه وکړي او دې توبه وباسي او بیا راشي حضور پاک مبارک ته چې د الله رسوله ما خو خدای ته توبه وستا، خو تم د الله نه ماله بخنه وغواړه. نو که نبی علیه السلام ولا د الله نه بخنه وغواړي نو خدای به وبخي. نو چې چاته به څه مشکل پیښ شو، نیغ به راغی حضور پاک مبارک له وی حضرت دا مشکل پیښ دی، هغه به وله دعا وکړه خدای به معاف کړو. اوس دا صحابي راغی وی د الله رسول ډېر لوی جرم مې کړی دی، ګناه مې کړې ده، او ما له څه چل وکړه بخنه د الله نه وغواړه چې ما خدای وبخي. حضور پاک په څه فرمایي وی مور دې شته؟ وی او وی لاړ شه مور ته دې ووایه چې دله دعا وغواړي نو خدای به دې وبخي. په خپله یې موله دعا کول نه شوه، لیکن هغه ته څه وایي مور دې لیږي، مور شته ورشه مور له چې دعا دله وغواړي چې خدای پاک دې وبخي. دې نه تاسو د مور د دعا اهمیت معلوم کړئ چې د مور دعا د بچی په حق کې څونه اهمیت لري. او دا ګورې یوازې دعا نه د خیره د مورم خطرناکه ده. یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی ډېر کله ته یو مور بچی ته خیري وکړي چې خدای دې مړ کا. اکثر دا بیکاره ښځه چې د دین نه لرې وي که نه دا د بچو ته خیرې کوي. بد اخلاقي ګورې په ښځو کې ډېره زیاته ده. میندو کې یو څو نقصانونه دی هغه درته وروسته وایم. بچو ته خیرې کوي یوه، خاوند ته بچی لمسای دا هم پکې لوی جرم دی. خاوند د خپلې مور نه بیلول کوي، ته خو په دې خوشحالېږي چې زما بچي دې زما خدمت وکړي، لیکن ته په دې ولې خفه کېږې چې ستا خاوند د خپلې مور خدمت کوي. ته خو دا غواړې چې بچي دې زما خدمت وکړي، ځکه ته یو مور یې، نو په دې ولې خفه کېږې چې ستا خاوند هم د چا بچی دی چې هغه هم د خپلې مور خدمت وکړي که نه. نو بعضې بدبخته میندې داسې هم شته، هلته وروستو کوم هغه خبره، خو دا خبره واوره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د میندو متعلق فرمایي چې مور سره ښه سلوک کوه او د مور قدر کوه او د مور عزت کوه او د مور خیال ساته. مور به خیره نه کوي، فرمایي وی مور بچی ته خیره وکړي چې خدای دې مړ کا. ماشومان روانې کوي، دا به ګورې قطعا نه کوي. پلار او مور به بچی ته خیره قطعا نه کوي. ولې؟ وی خدای دې مړ کا نو خدای هغه خیره قبوله کړي، خودنی وجنی. نو چې دا بچی کله زلمی شي او بالغ شي او لوی شي او د بچو خاون شي، داس چې مرګ راشي مړ شي، دقه مور ورته ناستی سرې تړلې او چغې وایي. بیا د خدای نمګینې کوي، یا خدایا نو بچی دې راله مړ که، یا خدای دې یتیمانانو سره به څه کوم، زلمی بچی دې مړ که. الله څه وایي فرشتو ته؟ ای دې مو ښځې ته ووایه اے ښځې دا ستا خیره وه چې تا ورته کړې وه چې خدای دې مړ کا، خو هغه وخت کې میوه لا کچه وه نو ما نه شو کوله، نو چې پخه شوه در نه مې وشو کوله. کچه میوه خو څوک د باغ نه نه شو کوي، چې پخه شي شو کوي. نو تا خو ورته خیره وکړه، میوه دې شو کوله، الله ورته صبر وکړه چې زلمی شو در نه شو کوله. مور به بچي ته بالکل خیره نه کوي، دعا هم قبلېږي او خیره هم قبلېږي. بنیادي څیز د مارونو یو بل دی، مور چې دیندار یې هر څه به ټیک ټاکي، چې مور کله بېدینه شوه هر څه به تباه و بربادي. بنیادي خبره د مور ده. قسم دی زه کله د واقعاتو باندې نظر کوم که نه، زمونږ دا لوی لوی اکابر چې دي، دا لوی لوی اکابر د دوی په دې کردار کې او په دې بړایۍ کې د مور حصه ده. مور چې د بچی تربیت کوي او مور صالح او دینداري، نو بچی ته ملغلره جوړیږي، او که مور بېکاري نو بچی لوپران جوړیږي. خبره ټوله د مور ده. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه قسم دی چې دا څومره لوی شخصیت ته الله جوړ کړی دی، دا د مور د برکت ده. امام غزالی رحمت الله علیه چې دا څومره لوی شخصیت ته الله جوړ کړی دی، دا د مور د برکت ده. یو دیو
د ده نوم احمد غزالی و. یو بل ورور دی د هغه نوم محمد غزالی دی. دواړه رونه دي. مور ورسره خواري وکړه، ماشومان یې لوی کړل، مدرسې ته به یې لېږل، خواري به یې پې کوله. مور به ورته څه وی؟ وی بچې ولې دا مدرسې ته چې لېږم هسې نړه کې مو دا رانشي، هسې نړه کې م دا رانشي چې موږ به سبا مولیان شو تنخواګانې به اخلو، موږ به سبا قاضیان شو تنخواګانې به اخلو، موږ به سبا مفتیان شو تنخواګانې به اخلو، موږ به سبا یو ځای کې مدرسه کې درس کو تنخوا به اخلو. نه بچې ګورې رزق د الله په لاس کې دی. دا یقین چې د انسان جوړ چې رزق د خدای په لاس کې دی. زما قسم په خدای دی به کټ بستره کې پروت دی، خدای به یې وله راولي. د سوچ ختم کې بالکل د رزق بندوبست الله په خپل لاس کې اغشتی دی. من حیث لا یحتسب، ستا خیال و ګمان کې به هم نه روزي بدله خدای پاک راولي. ومن يتوکل علی الله فهو حسبه. دا زما خبره نه د الله د کتاب وینا ده. څوک چې په الله باور وکړي الله ولا کافی دی. ويرزقه من حيث لا يحتسب، د په وهن ګمان کې به هم نه راځي، خدای به له روزي راولي. دقه مور ورته چل ښایي د خپلو بچو ته. نو خدای ته کمې ملغلرې جوړې کړې. امام غزالی نن په دنیا کې هغه ځلنده ستوری دی او ځلنده انور ته خدای جوړ کړو. یو کتاب یې لیکلی دی احیاء علوم الدین چې په احیاء علوم مشهور دی. نو یو علم یې پکې نه دی پرېښی، د پیغمبر مبارک د احادیثو د فقه، یعنی داسې مولا چې د هغه د احیاء العلوم نه کتلې او هغه د احیاء العلوم مطالعه نه کړې، نو دی به کامل مولا نه. دا به خامخا ګوري په تصوف په هغې کې هغه چې څه لیکل کړي دي، په عقیده چې پکې څه لیکل کړي دي، په اعمالو چې څه لیکل کړي دي، په اخلاقو چې کم لیکل کړي دي. نو سړی حیران شي چې دې سړي د خدای څونه علم او علم خالص د الله د رضا دپاره. زمانه د نظام الملک توسی ده. نظام الملک توسی بادشاه، نو هغه ته چاوي وی بادشاه سلامت، وی مدرسې دې جوړې کړې لکه اوس خلک سکولونه جوړي، کالجونه جوړي، هغه مدرسې جوړولې، مدرسې دې جوړې کړې وی او وی جوړې دې کړې خو د خدای رضا پکې نشته. هغه غصه شو، وی څنګه نشته؟ وی نه صاحب ته خو د خدای په رضا جوړې، ستا نیت به ټیکي، خو چې څوک سبق وایي د هغې رضا د خدای نشته. وی دا دې څه وی؟ زه خو دې له جوړوم چې دې کې داسې اعمال کېږي چې الله راضي شي. زما مقصد خو دغه دی چې داسې عمل په دې کې کېږي که استاد سبق ښیي چې الله خوشحاله شي چې زما دین ښودلی کېږي، که شاګرد زده کړه کوي چې الله خوشحاله وي چې زما دین زده کوي. لویه خبره خو علم او دین زده کول دي. د پیغمبر مبارک میشن خو دقه و، هغې خو دغې له تشریف راوړی و چې د الله قرآن مخلوق ته ورسېږي او زما احادیث او حکمت مخلوق ته ورسېږي. نو هغه په دقه درس و تدریس باندې رسېږي. چې دا خبره یې ورته وکړه، وی صاحب لږ خیر دی معلومات واله که نه. نو هغه ډېر زیات هوښیار و، ډېر انتهایي هوښیار و. هغه خپل جامې بدلې کړې، تاج یې کوز که او د یو عام سړي شکل او شباهت یې جوړ که او لال د یو په ښار کې چې لویه کومه دیني مدرسه وه د هغه زمانې جامعه هغې ته ورغی، یونیورسټي. چې ورغی څنګه یو طالب سره میلاو شو. بچې تو خو یې پېژنې نه چې د وخت باچا دی. بچې څه کې؟ وی بابا په دې مدرسه کې سبق ویما. سبق څه دپاره وی؟ وی پلار مې قاضي دی، نو دې له ویم چې ما نم قاضي جوړ شي او پلار به مې سبا مړي یا به جمدي وي، نو چې هغه منصب باندې عهده ما ته هم میلو شي. لکه مطلب دا دی چې ته قاضي جوړ شي چې تنخواه اخلي او باباجي دغه مې مقصد دی. او وزیر صاحب خو ټیک ویلیو. نظام الملک توصیب بل ماشوم نه تپوس وکړو، بچې دلته راشه څه کې؟ سبق ویم. سویم کلاس کې سویمه درجه کې دا فلان کې فلان کې سبق ویم. بچې دا څه دپاره وی؟ پلار مې دغه دی دا عهدیدار دی، نو چې زم هغه شی جوړ شم. بل نه به تپوس کو چې مفتی جوړ شم تنخواه اخلم، بل نه به تپوس کو لیکچرر پروفیسر جوړ شم تنخواه اخلم، مدرس جوړ شم تنخواه اخلم. اوهو دا مشیر خو ټیک ماته ویلو، دا خو ټول مصیبت د پیسو دپاره روان دی. د دې سوچ خو همدا دی چې د علم وکم پیسه وګټم، د علم وکم خدای به خپل کار کوي او دولت وګټم. هغه زمانه کې به دا منصبونه د عالمانو په لاس کې وو، هغه جدا زمانه وه. ابا قاضي جج عالم به و، ابا چې کوم اټارني جنرال او ایډوکیر جنرال چې مفتیان دي دا به عالمانو،
وزیران با عالمانو، مشیران با عالمانو، د مدرسو استادان با عالمانو، د پولیس افسران با عالمانو، فوجي جرنیلان با عالمانو. دې زمانه کې خو زمونږ مولیان طالبان ګوره خدای له لګیا دي. دلته څه دي پکې چې رښتیا خبره هېڅ هم نشته. څومره د مدرسې طالبانې دي، بس کم منصب ته به کم ځای ورسي. نشته یا به جومات کې امامتي کوي غریبانان، تنخوا کم ځای نه ده. یا به مدرسه کې درس کوي، د غټ مدرس تنخوا زمونږ دغه 2,000-2,500 روپۍ ده. زه کله حیران شم سوچ کې پرېږدم چې خدای د مدرس او د حافظ خو 2,000-2,500 او 3,000 تنخوا ده، نو چې چپړاسي 60,000 ده. د چپړاسي د دې غریب ګزاره څنګه کېږي؟ رونو دین به په دې پیژنې او خدای به په دې پیژنې چې څومره تاسو د سکولونو او د کالجونو او اسپتال والا او دا څومره دي، نو تنخوا دپاره اړتالونه کوي که نه کوي؟ تورې پټۍ تړلې کې نه تړلې، دا ولې دوی وایي په دې تنخوا زمونږ ګزاره نه کېږي. څوک 10,000 عالي وي په دې مې ګزاره نه کېږي، څوک 50,000 عالي اړتال کوي په دې مې ګزاره نه کېږي، څوک 80,000 عالي اړتال کوي په دې مې ګزاره نه کېږي، څوک 60,000 عالي په دې مې ګزاره نه کېږي اړتال کوي. لیکن د مدرسو د استادانو اړتال به هم چېرته نه لیدلي. والله د هغې په هغه 3,000 هم ګزاره کېږي. څنګه کېږي په دې مونږ هم نه پوهېږو. د حافظ صاحب ابروز مې د یو مدرسې تپوس وکړ، مې دلته کې وي د دې یو سړي یې یاد وي د 3,000 روپۍ د مدرسې له راکوي. نه 2,500 روپۍ وي دا ډېر ښه سړی دی، مونږ له میاشت کې مدرسې له راکوي. مې 2,500 درکوي یو وي دا زمونږ د 2 استادانو تنخوا ده. 2,500 د 100 استادانو تنخوا ده، د 2 حافظانو تنخوا ده. الله حافظ سے پدې دی گزاره کیږي؟ جی بالکل کیږي. عقل نه مني، قتل نه مني عقل. زمونږ په مدرسه کې چې غاټ استاد دی، لوی شیخ الحدیث دی، د هغه به 8,000 یا 9,000 روپۍ تنخوا تپوس وکړې. نو زیاته نشته را دی، چېرته ډېر لرې که 12,000 تنخوا د چا وي به نورې نشته دی. او اپه کې صاحب به ښه گزاره کیږي. دا گزاره د چا په لاس کې ده؟ جواب راکړه. د الله په لاس کې. نو چې خدای وایي زه ولې ګزاره کوم، نو ته به کسې عقل کم ځای نه چلی. دارالعلوم دیوبند ته یو انګریز راغی، آډیټ والا محتمم صاحب سره ملو شو. ورته وی آمدن دې څه دی؟ اسم نشته، تنخواګانې خرچه څومره ده؟ 2,00,000 روپۍ. دا لنګر باندې په تنخواګانو په بجلی په بیل او پلان کې 2,00,000 روپۍ خرچه ده. وی آمدن وی اسم نشته. نه د دې مدرسې حکومت خو ستا دی، انګریز صاحب تاسو راکړي دي، حکومت اسم نشته، دکانونه اسم نشته، منډۍ وغیره اسم نشته. وی دا په څه چلیږي؟ وی په دې مونږ هم نه پوهېږو. وی چې میاشت راشي تنخواګانې کم ځای نه ورکوې، وی قسم دی که مونږ هم پې پوهېږو. نه وی ورکوې، وی بالکل یې ورکوو. چې چا قرضه خو د باندې نشته، 1 روپۍ هم نشته. نو چې اوس دې وخت کې څو پیسې دي؟ دې وخت کې اسم نشته، خزانه خالی پرته ده. نو چې میاشت راشي، وی چې میاشت راشي خزانه کې پیسې پرتې ورکوله. خدایه د کمې راځي؟ وی والله که پې پوهېږم. انګریز وی دا څنګه خلک دی؟ انګریز دروازې نه بار ووت، نو بیا راغی، نو 200 روپۍ راوویستې. یاره ورېږه مولیان طالبان دي، فقیران غریبانان، یو 200 ولې زه ورکړم. 200 یې وله ورکړې. نو چې 200 یې محتمم صاحب راوکړي دا زما درسې نه زما په کاته کې ولیکه زما د طرف نه. نو محتمم صاحب ول آواز ورکوي دلته راشه. وی تا څه وې؟ وی ما چې دا مدرسه په څه چلیږي؟ وی مسله دې حل شوه؟ وی نه. وی په دغه چلیږي دا تاسو وکړل، دغه نظام دی بس، هېڅ آمدن نشته. یو دا به ذهن کې اچوي او دا به عقیده ساتئ چې روزي رسان څوک دی؟ الله دی. بس دا عقیده جوړه کړئ، بس رزق به الله ورکوي. دې زمانې مولیان طالبان دا چې د مدرسو والا دي، د حافظان، د لانده ګوډ غریبانان، والله جنتیان دي. ټولو لګیا دي قرآن ښیي خلکو ته، ټولو لګیا دي او درسونه کوي او خلکو ته دین ښیي او 1,000 روپۍ او 2,000 تنخوا ده. دا په خدای بروسه ده اوس که نه ده؟ په خدای بروسه. او دا الله ولا په دغې پیسو باندې کار کوي. یو مولا به د مدرسې قرضداري ونه ویني، یو حافظ به قرضداري ونه ویني، یو سړی به قرضداري ونه موني. روزي رسان الله. نو توسی وی چې یو نه مې تپوس کو بل اوهو دا خو ټول دنیا له لګیا دي. دا څه وشو؟ بس ویله کې مې فیصله وکړه چې زم اډر کوم چې د مدرسې روانې کې. بس زه اوس چې زم اډر به وباسم چې څومره مدرسې دي ختم. ځکه زه خو دې له جوړوم چې خدای راضي شي. دې کې خو چې څومره کسان لګیا دي او دین زده کوي، سبق زده کوي، د هغې خو خېټه غرض دی.
او خیټې والا دي. وی چې راتلمه یو هلک ناستو څه کتاب ورته پروتو نو دغه د یو بچي نه بل نه هم تپوس کوم دا شل خو مې چک کړل د دې شلو دېرشو خو ټول هم دغه یو سوچ دی دنه تپوس کوم. هغه بچي له ورغلم بچې یو تپوس ته نه کوم یاره باباجي ما مه تنګوه خپل کار کوه. بچي یو ضروري تپوس ته نه کوم بابا خدای ته وګوره کتاب ته مې پرېږده ما سره یې ته تپوس سري. بچی بیلمیم یو تپوس ته نه کوم ښه د شابه میلمنو تپوس وکړه زر کوه. ته بچې څه کوې باباجي ته نه یې څه کوم کتاب ته نه یم ناسته وخت راله مزه یې و باباجي که نه کتاب ګورم سټډي کوم مطالعه کوم. یاره بچې دنه دا تپوس کوم چې دا سبق سله زده کوې سله ناست چې سبق زده کوې. بچی ورته مخ راواړو وی کاکاجي ته نه پوهېږې سبق څوک سله زده کوي نه تا نه تپوس کوم که نه وی دې له زده کوم چې الله راضي شي صرف دې دپاره. بچی تنخواه به خو هم ملاویږي که نه قاضي به هم جوړېږي مفتی به هم جوړېږي. وی کاکاجي عقیده دې کمزورې ده کاکاجي عقیده دې کمزورې ده زه دې له نه کوم زه الله له کوم نو چې الله راضي شي نو ډوډۍ به څه غم کوم. ډوډۍ خو خدای سره ده عزت خو خدای سره دی جامه خو خدای سره ده بچی خو خدای سره دی. نو ګوره څونه بنیادي خبره ده چې زه الله راضي کوم پاتې پکې څه دي هر څه به راځي دغه پرېږدوه الله راضي کوم. وی ښه بچې واوره زما خبره واوره زه د دې وخت بادشاه یم زه د دې وخت بادشاه یم د زمانې بادشاه یم او د دې ټولو بچو نه مې تپوس وکړو هر یوې دنیا له لګیم او فیصله مې کړې وه چې دا مدرسې بس بندوم او روانوم ختم. خو چې یو ته غوندې بچې د خدای دپاره لګې نو چې دې ټولې یونیورسټۍ کې ستا غوندې سړی کامیاب شي دا هم ډېره لویه خبره ده. ستا په برکت اډر واپس اخلم او مدرسې دې چلېږي. دا هغه ماشوم نه خدای پاک سوچ وکړل امام احمد غزالي رحمت الله علیه امام غزالي دا د مور برکت و. مور ورته وي بچې ګورې په قلار کښېنه ډوډۍ به خدای درکوي دا د مور برکت. یو ځل یې مور ته نو خدای والا بیا د خپلې علاقې چې کوم لوی جامع مسجد و هغې کې امام شو لوی جامع مسجد او درس به یې کو. نو مشر ورور نو مور ته یې شکایت وکړه وی مورې وی زما دا مشر ورور ما پسې مونځ نه کوي خلک را پورې خاندي. وی بچې ګوره تا پسې دا مشر ورور مونځ ولې نه کوي ای مورې دا ما کې څه ګناه ده که څه غلطي را کړي دې ورور ته مې ووایه چې د هغې نه توبه وباسم. ټول خلک پرې غور را کوي چې ورور دی بل جومات ته تا پسې مونځ نه کوي ما کې څه چل دی چې دی ما پسې مونځ نه کوي. مور خو مور یې که نه مشر ورور یې والا راوغوښته ای بچې ته دې ورور پسې ولې مونځ نه کوې. وی مورې دا خبرې پرېږده زه چا پسې هم نه کوم زه ځان له کوم. بچې دا خو دې بله ګناه ده دا خو دې بله ګناه ده ځان له خو 20 مونځونه او د جمع یو مونځ نه پس اډر دی چې دې ورور پسې به دې مونځ کوې. خو د مور خبره وه وی ښه صاحب مور تا نه خفه کوم نه مې نه غواړې خو څه چل دی پکې بچلونه پرېږده مورې بس ښه مونځ ورپسې کوه ښه. چې لاړو نیت یې وتړه 2 رکعات یې وکړل نو مشر ورور په دا 2 رکعاتو کې سلام وګرځه ولاړ. امام غزالي چې مخ واړو چې وکتل هغه کارور مې څه شو هغه په 2 رکعات سلام وګرځه ولاړه. مور له راغې مورې دې نه هغه نه راتلل خو په شرمونه وشرمولم خلکو را پسې نورې نخرې جوړې کړې چې دا په 2 رکعاته کې ولې سلام وګرځو څه چلو دې هلک کې جوړ څه چل دی دا رور پې پې دی او مونږ پې نه یو پې. مور ماسخوتن دواړه راوغوښتل ای بچې دا زما د خبرې مطلب و چې لاړې نو رور دې رسوا کړ هغه لوی عالم رور هغه مفتی رور هغه لوی شیخ الحدیث رور دې رسوا کړ په نیمه کې دې سلام وګرځو دا دې څه وکړل. ورته وی مورې وی زه چې په مانځه د پسې ودرېدم وایي دې ته کشف وایي د بزرګانو له خدای دا طاقت ورکړي. نو ما چې د دې رور دې اولاد ته توجه وکړه که نه نو ړې خدای طرف ته نو ړې خدای ته نو بل خو په مانځه کې سوچ خدای ته نو مې دای سړي پسې ولې مونځ وکړم چې سوچ یې خدای ته نه نو سلام مې وګرځه. مور خو چپ شوه وی ښه وی بچې دې رښتیا وایي وی چې ټیک وایي مورې وی کم خوا دې سوچو وی طالبانو ته مې درس کو نو د فقه د اودس یو مسئلې ته مې سوچ لاړ هغې باندې مې سوچ لاړ د فقه مسئلې ته مې سوچ لاړ واقعي دا رور مې ټیک وی اخوا مې سوچ لاړ نو مورې زه څه وکړم. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی انی لاجهز الجیش وانا فی الصلاة وی زه چې په مانځه ولاړ یم لښکرې تیاروم
داغه ټول جن خو دغې سره نو ولال په مزدیم او سوچونه مې دی خوی چې لښکر به تیاروم او هلته به حمله کوي دا به کوي دا به کوي دا سوچونه راځي په مانځه کې نو واقعي دا رور مې ټیک وی د یو فقهي مسله و هغې ته مې سوچ لاړ نو مور یې څه وی وی دوه بچي دواړه د کارو نه ختل دواړه بېکاره او خطی بچې ما خو خدای له غوښتې وی بچی ما خو خدای له غوښتې وی بچی ما خو وی چې ستاسو د دواړو توجه به الله ته دواړه د کارو نه خطی اسنګه وی یو په منځ ولاړ دی او د فقه مسلو ته سوچونه کوي او بل په مانځه ولاړ دی نو ځان یې پرېښی د خپل رور وړه ته سوچ کوي چې دا رور وړه مې کم ځای دی تا منځ ته سوچ نو د رور وړه ته سوچو چې وګورم چې دا رور د اړه مې کم ځای کې پروت دی دواړه مې د کارو نه خطی مور دې ته وایي مور چې دینداري بچی نه ملغلره به جوړېږي یو بل مثال به درکم یو مور چې وا یو بچی پیدا شو او د خدای نه به سوال کو چې یا الله مونږ له یو بچی راکړي دې بچی باندې به علم کوم او دنه به یو خشتا انسان جوړو الله ولا زوی ورکړه الله هغه څه وکړله خدای ولا زوی ورکړه نبی علیہ السلام مبارک فرمائی دا حدیث د غوړ او عملم پیو کې وی چې کله تاسو خپل بیبي سره نږدې کېږئ دې لپاره چې خدای بچی راکړي نو د الله نه او خيار بچی غواړه حضرت جابر په یو سفر کې تیز روان وي سکه صحابه خو به پورا الوي دروغ به نه وي وی د الله رسول نه وی واده مې کړی دی او سفر کې ډېر موده بار او نظر ځان کور ته رسو وی خچ کور ته لاړ چې نو اطلب الکیس او خيار بچی د خدای نه وغواړه چې بچی او خياري کنه بس دا ملغلره ده چې بچی قمقلو خدای به هم ته خپي مخلوق به هم ته خپي نه د خدای پروا نه د مخلوق پروا او خيار غواړه نو دې مور او پلار د الله نام او خيار بچی غوښتو چې بچی څنګه پیدا شو نو دا مور دې پلار ته وای د خاوند ته د دې بچی دې پلار ته وې سړیا دا ماشومه ته پرې دره د ټولو تربيت پزکو خدای ګوره دنه خراب شي دا خو په خدای نه په سوالونو مونږ غوښتې دي او دې لم غوښتې چې دنه یو لوی شخصیت جوړ شي دنه به ګډوډ شي وې بس ته ما ته پرېږده او ورونو ګوره دا ټیک ته ښه د بچي نه که سړی جوړېږي مور ته جوړوي الله به جوړي خو مور یې سبب دی پلار څه نشي کولی پلار غریب خو سار لاړ شي او ماسخوتن را پیدا شي څوک ګوډ لذي څوک چارې لذي څوک زمیندارې لذي څوک دکاندارې لذي څوک درس لذي څوک تجارت لذي څوک بل خوا څوک بل خوا خو سار دی او ماسخوتن را پیدا شي هله بچي تربیت کم ځای کولی شي که مور خياري بچي د الله ستاندې وساتي لوپر ته نه جوړېږي او که مور بېوقوفه یو قمقلی نو که دا بچی رواني مو کی نو خاوند ته ال نه وای یو به وای نو بچی لوپر لوی شي کله مور خاوند ته ال وای چې دې بچی د نن رواني کړی دی او بچی خدا پلار نه یریږي دغه سترګې پرېسته وي چې ولې داسې کړی دی بیا به بچی ټیک ټاک باو نو قمقلا مور د بچی په خپلم خیال نه ساتي نیازبینې لوی او که بچی رواني کوي نو خاوند ته ال نه وای نو بچی لوپر لوی شي او چې خيار موري نو بچی روب کې ساتي او که بچی لګم روانه کوي نو پلار ته ولا الوي په دې نه خپکیږي نیاز بنتوب ته نه پریدي نو بچی نه ملغلره جوړ شي مور وته وی چې ماته پریدا زب د تربیت وکم نو مور وته لومبه دي ماشوم ته بلومبه عقیده خه دا به ته چې بچی مونږ چا پیدا کړیو ابوي الله بچے زمون خالق سوک تے اللہ مالک سوک تے اللہ دی نه پویږي دی وخت کې او دا خدای دی نوم سره خله بلدا کا موږ د لومبي څخه ما شومته بچے ټاټاو کا الکه بیخ دی وزه د ټاټا سره ټاټا څه شي دی انګریزي الفاظ دي کنه خیر په خیر د پاره استعماليږي کنه نو انګریزي الفاظ دی وخت کې د تسلخه دی وخت کې پیغمبر مبارک فرمایي چې خیق وخت کې وتازان او کپازان نه پیږي خو چې برکت وردن نشي ګس وخت کې وته اقامت او کا اقامت څه پیږي هغه منظور دي څه اقامت باندې څه پیږي نه چې د اذان او د اقامت تعلق من سره دی چې دا برکت یې وخت وردن نشي نو دی خو په جبه وته د انګریزي برکت وردن نه کې نیک وخت الله وتوخایا الله نه تا دا څه شي السلام علیکم وتوخایا مرحبا وتوخایا
اهلا وسهلا ورته وخایا. دا نه د انګریزي مخالف نه رستو دې زده کی، انګریزي نه بغیر هم جون نه تیریږي. دنیا نظام کې خلک زده کوي، پردی ژبه زده کول که د سړی په ښه نیت کې ثواب هم دی پکې، لیکن دې وخت کې د ټوټه او د ټاټو صفت پیر پیدا څه پې موږ پې خوشحاله شو. او ډېرې بوډاګانې نوسو ته کنزل ښیي چې نیکې راشي که نه دا بوډی دا جورابه مخکې نیولي چې نیکې راشي که نه راشه که نه بوډا نوسي خو دې خبرې زده کړي دي، څومره ښکلې خبرې کوي. ها زده کړي دي بچي نیکه سره خبرې وکړه نه ورته ای ستا هغه داسې داسې دا مو خاندي، دا مخ را ګونجي کې دا ګونجي مخ د دین نه لرې چې کومه ښه دی هغه یادوم. او بابا م ورته سر وړاقی چې بچي خو مې خبرې زده کړي دي. یو ځل بیا ورته وکړه ای ستا هغه داسې داسې کړي، الله افسوس. نو په دې خوشحالېږي. پخوا مشرانو به ماشوم ته څه ښول؟ الله للو للو او د کو به په للو للو او د خدای نوم به ورته اغېسته الله. هغه ماشومانو کې برکت به وکړه نو برکت. لاون به یې خوړل، کچالان به یې خوړل، تور باټینګن به یې خوړل، نه غوښې وې او نه چرګان او نه فومونه په کټونو کې به اوده کېدل په یو یو کټ کې، نه پاخه کورونه او نه پرجونه او نه ایر کنډیشن. قسم په خدای ژوند د سکون او د اطمینان تو که نو ټول ورځ به خلک حجرو کې ناستو ډډې به یې والې وي، جومات کې به ناستو ډډې به یې والې وي، یو بل سره به یې ګپې شپې لګولې او ایسې به ناست و. اوس سړی سار نه ماسخوتنه پورې د لوړې نه پده و. هغې مور ورته لومبې عقیده شروع کړه بچې خالق الله دی، رازق الله دی، روزی خدای ورکوي، رزق خدای ورکوي. دا عقیده یې ورته شروع کړه. ماشوم ورته وی مور خدای کم دی؟ نه خدای مونږ نینو که نه، خدای لوی ذات دی، په دې سترګو کې د هغه د لیدو طاقت نشته، بچې جنت کې به نو. ماشوم خو حضور پاک فرمایي د ماشوم مثال د ایره خو قربان شم د ښکلي پیغمبر نه مبارک نه. ټول وایي صلی الله علیه وسلم. یو خبره د کاڼي کرښه څه فرمایي؟ وی د ماشوم مثال د کولال د خټې دی. کولال که د خټې نه منګې جوړی او که چیلم ته جوړی او که کوزه ته جوړی او که کاسه ته جوړی هر څه ته جوړولی شي، خو چې یو ځل یې ته منګې جوړ کړو منګې پوخ شو بیا ته یې سم نه جوړېږي. دې ماشوم نه چې مور په دې ماشوموالي کې څه جوړېږي دی، که ته شیخ الحدیث جوړی ته جوړېږي، که مفتی ته جوړی ته جوړېږي، که صدر ته جوړی صدران هم ماشومانو یو وخت کې، وزیر اعظم ته جوړی او لوی مالدار ته جوړی او که پوډري ته جوړی او نشی ته لوپر قاتل ته جوړی ته جوړېږي. الله دا عرض کوي خو مور ظاهري سبب. ها نو بچې ګورې چې ډوډۍ غواړې ما ته به نه وې الله نه به غواړې، ښه او به غواړې ما نه به نه غواړې الله نه به غواړې، چې څه غواړې الله نه غواړه. بیبي الله به کم ځای راکوي. ګوره مور بچې چې څنګه الله نه ښکاري نو شی به هم پټ درکوي، چې پټ د شی به هم پټ درکوي. چې خدای نه وغواړي کوټې ته ورشه چې ته ګوټ کې به راته پټې ښودي، مور به دا خواري کوله شی به ورته پټ په کوټه کې ښوده، هر شی به ورته کوټه کې ګوټونو کې تقسیم کړی پټ به یې ښوده. خواري غواړي الله به لاس اوچت کړي پټېنې ماشوم لاسونه، یا الله وږم ډوډۍ راکړه. مور بوته بچې الله نه ډوډۍ وغوښته او ورشه درته به یې پټه چته یې ښودي، ښه چې خدای څنګه نه ښکاري شی پټېږ دي چې دې به ورغې بلستن به ولټوله خو مور به ورته ډوډۍ ښودې وه بیا یې راواغېسته. اوبه به هم دا وغوښتې خدای نه منډه به یې کړې، مور به ورته اوبه چې ته پټې ښودې وې ده به راواغېستې او به یې څښلې. جامې الله جامې راکړه بچې ورشه مور به الله به راته پټې جامې ښودي، ده به بلستن اوچته کړه جامې خو به ورته مورې ښودې وې پټې به یې ښودې. د دې ماشوم ورو عقیده جوړېږي چې دا ګنې ما له هر څه الله راکړي، دا هر څه الله ورکړي. یو ځل دا ماشوم دا مور یې چېرته رشته دارانو کره تللی و، دا ماشوم تللی و مدرسې ته، مور ته هلته یاد شو اوهو ما خو نن بچي ته خوراک نه دی ایښی، هېر شوی دی، ما خو ورته اوبه نه دی ایښی، زما خو هېرې شوي دي، اوهو بچې به مې راغلي خدایا څونه به یې تا ته چغې والي. هغه ماشوم لاسونه به یې درته څونه اوچت کړي، اخو یو به مې بچی ډېر کړېدلي، او دویم دا چې الله نن به زما ټول رازونه کولو شي. وی بچې ښه مورې دروغ دې راته وې، دا خو به تا ما ته پټې ښودل او خدای به دې یادو، دا خو خدای نه راکوي، دا خو تا راکول، نن چې ته نه تا نه دي ښودلې نو خدای خو شته ماله خو یې سره نه کړل. اوهو خدایا ټول رازونه اوبو کې پرېوته،
کولو شو خدایا خواریا بس شو یا خدایا چې دا وردم چې بچی ملانی راغلی برقې را پسر کو ځان پسې راکاږي منډې وای 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 چې سنگراله بچی راغلی چې راغلی دی وی قتل بچی ته مخکې ډوډۍ هم پرته ده فروټ هم پراته دي جوسونه هم پراته دي خوراکونه هم پراته دي مرشکي شوه چا راوړي دي که څه چل شوی دی بچی څه وخت مدرسې نه راغلی مورې په خپل ټیم رالما ښه بیا مورې بس کېناستم الله ته مې الله نن خو مې مورم کور نشته ماله ډوډۍ هم راکې او تګې ماله اوبه هم راکې مور مې نشته کور مورې چې کوټې ته ننوتم راشه نن ماله الله داسې خوراکونه راکړي چې په ژوند کې مې چېرته نه دي موندلي ورسره جوس هم راکړي دي میوې هم ورسره راکړي دي خوشبویي ته خېږي راشه مورې تم راسره لږ وخوره نن ته نه مې ماله خدای څومره رسیدونه راکړل بس مور پېښ مور پېښ حدیث قدسی دی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ وی اللہ فرمائی انا عند ظن عبدی بی بندہ چې په ما څه ګمانو کې هغه څه وررسېږم او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی وی که تاسو په الله هغه توکل وکړو چې د خدای د شان سره مناسبېږي وی په کټونو کې بدله ډوډۍ درکوي او بل روایت کې راځي وی په بسترو کې به سره فرشتې په خیرالی کوي خو تاسو هغه څه کولی نشي بس مور پېښ شوه چې د بچي کنیکشن الله سره ولګېد ډایرکټ شو د خدای سره هغې بچي نه د مور د برکت نه خدای څوک جوړ کړل خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه د زمانې لوی بزرگ او ولی خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه نو مونږ په بچو رحم کوو خو څنګه رحم د ډوډۍ مونږ په بچو رحم کوو د جامې خو دا رحم پې نه کوو دا رحم چې دی بچی ته داسې شی اوخیم چې آخرت خو یې ښه شي که نه دنیا کې خو یې ساتي مور خو په دنیا کې انسان مور خو څه کوي د انسان مور خو څه کوي چرګې ته نه ګورې په چرګې چې بچي وي او چېرته پیشو په بچو حمله کوي دا چرګه خو د پیشو مقابله نشي کولی چرګه خو د پیشو مقابله نشي کولی خو دا چرګه وزرې خوري کی او پیشو ته مخکې مخکې کېږي او چغې پې وایي چرګې مقصد دا چې زه دې مړه شمه خو چې زما بچي بچي کوي داسې که نه کوي کوشش کوي چې زه دې مړه شم پیشو پته راوته چې پیشو مقابله زه نشم کولی پیشو که یو لته راکړه مړه به یم لیکن بیا مغه بچو ته وزرې بچي ته شاته کوي او چغې جوړې کړي چې خلک هم خبر شي او ځان و مقابله کوي خو بچي بچ کوي زه دې مړه شم خو چې بچي یو ناشنا واقع مې لیدلې ده په دې چین څه موده مخکې زلزله چې راغلې وه مخکنۍ هغې کې یو واقع راغلی وه چې هغه یو غټ بلډینګ پکې را پروت دی د دنیا خلک مړو نو چې هغې اکرین باندې هغه تختې وچتولې نو هغې کې یو زنانه جمدی راووته چې کله هغه چتونه غورځېدل نو دا زنانه یو ګوټ ته شوه نو هغه د هغه ملبې نه بچ شوه یو چت داسې راوغورځېده چې هغه چت دیوالونو د غاړو سره وجنګېده لاندې ځای ډک پاتې شو داسې کېږي هغه زنانه چې و نو هغه پکې بچ پاتې شوه او زنانه سره یو راکوټی ماشوم و په غېږ کې بېهوشه ماشوم هم بېهوشه و زنانه هم بېهوشه وه دا اخبار لیکلي رسالې چې هغې اسپتال ته یوړل علاج یې وله وکړو زنانه هم په هوش کې راله ماشوم هم په هوش کې راغی د زنانه ټول وجود بچو او دا ګوتې زخمي وي دا ګوتې زخمي وي نو زنانه نه بیا هغې خلکو تپوس وکړو ډاکټرانو چې دا ګوتې دې پسې زخمي دي نو وجود خو دې بچ دی زنانه وی چې کله زم ګیره شم او ماشوم هم ګیر شو دې ځای کې وی دونه خو موږ پوه شو چې دا د غم نه خو دې وخت کې بچ شو اوس پته نشته چې څوک به راځي او دا ملبه به لرکوي مړه به پاتې شو که جمدي به پاتې شو د ماشوم جړل به نو ما به سینې ته واچو ده به بیا جړل ما به سینې ته واچو زما خو خوراک نشته اوبه هم نشته بله خو کسان لګیا دي میټیریل لرکوي خو وخت خو لګي او چاته پته هم نشي چې دلته کې خلک خیال دا چې مړي وباسي خیره کې زما په سینه کې پی خلاص شو چې خلاص شو ماشوم په جړا شو خو د ماشوم سره څوک کوم نو په دې ګوته مې چک ولګاو دا مې وینې کړه نو ماشوم له مې خوله کې ومنډله چې دا وینه به اوسکي او دا حلق به لون شي په دې به دا ماشوم قلا شي دینه لګیا دی سکینګ کوي هغه ماشوم وینه وباسي نو چې دینه وینه ختمه شوه نو په دې بله ګوته مې چک ولګاو او ماشوم له په خوله کې ورکړه
نو چې هغې نه کار نه کېده نو په دې بل دا ټولې ګوتې ما د دې ماشوم دپاره زخمي کړي چې د دې بچي جړا مې نه شوه برداشت کولی، دا مې وله خوله کې ورکولی، ژبه مې خوله کې ورکړه نو لاړه د موچه شوه، هغې هم کار نه کو. نو بل سوونه ما سره، نو اخره کې بس په دې هم کار ونه شو، هغه وینې وبهېدلې، کار ونه شو، ماشوم وجود ته وینه لاړه، دې هم بېهوشه شو، ازم بېهوشه شو. مور خو مهربانه که نه چې رښتیا خبره. مونږ خو نن مور سپی کړې ده، ډېرو زامنو مور ته د سپی په نظر ګوري، خو چې ښځه دې راوسته نو مورم سپی شو، پلارم سپی شو، به دغه دې راوسته. او هغه ښځه وي نه د کور سردار یم، نو مردار ته خو ټیک ده چې د کور سردار یې، خو سبا به تا نه مور جوړېږي که به نه جوړېږي، تا نه به پیدا کېږي او که نه به پیدا کېږي. ولې دا ظلم کې، دا ولې ظلم کې چې دا زوی د پلار او د مور نه عاق کې، دا نافرمانه کې، دا ظلمونه ولې کې؟ ښځه بعضې وخت کې ګورې داسې هم کوي زامن پلار ته لمسوي، دا قمقله ښه دی، دا هوښیاره نه. د ښځې عزت په خاوند کې دی، د ښځې عزت په خاوند کې دی. د 1,00,000 روپو د بچي نه د 2 پیسو خاوند غوره دی، دا ذهن کې واچوي. زنانه هم که اوري پوهې دي شي په دې باندې، د 1,00,000 د بچي نه او د 2,00,000 د بچي نه د 2 پیسو خاوند غوره دی. خاوند خدای د ښځې د سر سورې پیدا کړی دی. نو بعضې قمقلې ښځې داسې وي چې هغې زامن به لمسوي او پلار ته به لمسوي، او په لږه خبره چې پروا نه شي نو بیا به د خاوند مرسته پرېږدي او بچو سره به ودرېږي. دا قمقله ښځې، نو خاوند غوسه کې شي نو طلاق وله ورکړي، نو بیا سوری غږوي، بیا دې څه جوړ شي؟ نافرمانه شي. د خاوند حق دی په ښځه، دا دې موري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که ما دا اډر کو یو انسان ته چې ته بل انسان ته سجده وکړه، لامرت النساء، ما به ښځو ته حکم کړی ان یسجدن لازواجهن، چې خپلو خاوندانو ته سجدې وکړي. د خاوندونو حق دی په ښځه باندې. د یهودي قمقلې دین نه چې لري داسې وي، بچي ته روان پاتې شي ښه تربیت ونه کړي، بچي لو پران جوړ شي ښه تربیت وله ونه کړي، خاوند د مور سره روان کړي دا نقصانات پیښ شي، دا به نه کوي. بلکل ښځه خپو لاندې جنت دی، بچي به قدر کوي، خو ښځه به دینداري، د دین خیال به ساتي، بې دینه به نه. نو مور مهربانه خو ده په بچو باندې. او زه به یو بل مثال هم درکوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې روان دی، یو صحابي یو اونه کې ماشومان د مرغۍ بچي ولیدل، دا صحابي وروخته او هغه بچي غون راکوز کړل او زولی کې صدر کې واچول. خلک اوس هم دا ماشومان دي او دا خلک دي ښکار کوي، بچي غون واغېستل او دغه کې واچول، صدر کې واچول. مرغۍ راله، چې مرغۍ وکتل چې بچي نشته، مرغۍ په چغو شوه، تاوېده تاوېده، چې وی کتل بچي صدر کې دي، مرغۍ راله تاویږي، په سر تاویږي چې دا بچي به راکړي، خو بچي نه ورکول. مرغۍ راله د په دې اوږه باندې کېناسته چې بچي به راکړي، خو نه ورکوي. اخره کې مرغۍ راله د بچو د پسه کېناسته. ګوره اوس مرغۍ ته پته ده چې بچي مې ښکار شوي دي، لکه داسې وایي چې زه دې مړه شمه خو چې د بچو دا جدایي را نه شي. خو ته پته چې دا بچي به راله یا وجني یا به نه وجني، ما خو به اوس لالی. بیا هم راځي مرغۍ او د بچو د پاسه کېناسته، او نبی علیہ السلام حدیث کې راځي چې مور دا مرغۍ د بچو نه جدا کېده. صحابه خو به پوټې پوټې خبره نبی علیہ السلام ته کوله. صحابي راغی نبی صاحب ته الوی صاحب داسې ده، حضور پاک یې هم ولیدل، د مور رحم هم په بچو ولیده. وی او د الله رسوله، وی زما د قسم په هغه ذاتي چې زما ستا د چا په اختیار کې ده چې د الله رحم په خپلو بندګانو د مور نه د بچو د رحم نه زیات دی. اوهو څونه مهربانه ذات. لیکن مونږ خدای سره څه وکړله؟ مونږ خو د خدای د رحم نه سر تختو که نه، مونږ خو خدای مقابلې کوو، مونږ خو خدای خفه کوو. پردې مال خوړل، پردې مال ته بډې وال، مسلمان ته اذیت او تکلیف رسول، ښځه بچي خاوند ته لمسول، خاوند د ښځې سره بد کول، بچو مور ته سپک کتل، قسم په خدای الله خفه کېږي، قسم په خدای الله خفه کېږي، الله به نه خفه کوو. تب عهد کوو مونږ چې مونږ به خپل رب نه خفه کوو.
لکه مونږ خفه کوي څه زمونږ خوشحالۍ مونږ ګناه کوو بیا ډوډۍ راکوي مونږ ګناه کوو په دې سترګو یې کوو په دې سترګو بیا هم د سترګو رڼا نه ختموي ختمولی شي خو نه ختموي په دې غوږ مونږ ګناه اورو سندرې پې اورو بیا هم د غوږ پرده راله باقي ساتي وی خیر دی اوره پې یعنې ختمولی شي راله په دې ژبه کنزل کو غیبتونه پې کوو لیکن دا ژبه ګونګی کولی شي خو بیا هم نه کوي ووایي دا د خدای رحم دی که نه دی خدای رحم ذات ډوډۍ راکوي مونږ ګناه کوو ډوډۍ راکوي هر څه راکوي عزت راکوي ښکل انسانیت یې راکړی دی ولې مونږ د الله خفه کړو الله به نه خفه کوو ښه الله هغه ذات نه دی چې مونږ دې خفه کړو الله هغه ذات دی چې مونږ یې 24 ګنټې خوشحاله وساتي چې الله دې خوشحاله کړه ته به هم خوشحاله ژوند تېروې الله دې خفه کړو ته به هم خفه که دلته نی دلته به راسره ګزاره وکړي خو آخرت کې به راسره بیا پوهېږي نو نبی علیہ السلام مبارک اعلان وکړ صحابي ته ویل شه او دا بچی ما خپله جاله کې کېنوه امور هم پې کېنوه او چې کله هم د بچو ورځي بچي به نه ښکار کوی نه به ورسره مور ښکار کوی اډر شو اعلان وشو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه نه چې دا لوی شخصیت جوړ دی دا د مور د برکت نه جوړ نو ما مثال درکا خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه نه چې لوی شخصیت جوړ دی د مور د برکت نه امام غزالی رحمت الله علیه نه چې لوی شخصیت جوړ دی د مور د برکت نه او زمون امام بخاری رحمت الله علیه نه چې لوی شخصیت جوړ دی چې قبر نه به خوشبویت دی چې کله دفن امام بخاری رحمت الله علیه وفات کیږي اوهو په دې علماو خو هر قسم ازمایښونه راغلي دي که نه څوک یې نه پرېږدي نو څوک یې یو ځای نه بل خوا غریب هجرت کوي نو بل خوا نه بل خوا هجرت کوي نو بل خوا نه نو ازبکستان کې یو ښار دی خرتنګ ورته وایي هلته یې رشته دارانو نو هلته چې راغی نو خدای ته یې لاس اوچت کړل نو ډېر د افسوس سوال یې وکړ اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت یا خدایا ستا ځمکه خو ډېره فراخه ده خو الله په ما تنګه ده په دې دومره غټه ځمکه کې د امام بخاري ځای نشته یا خدای په ما تنګه ده فاقبضني الیک غیر مفتون خدای ما ځان ته قبض کما والا خو خدای د فتنې د مرګه مې وساته نو د اختر شپه ده او خولې تې روانې شوې ساعت یو خطه وفات شو نو نږدې کلي کې یو عالمو خوب یې ولیده وی خوب وینم په خوب کې مې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید ورسره ګڼ شمېر ملګري دي نو ما ورمنډه کړې حضرت څه کوې وی ډېر پریشانه و طبیعت نه ډېر پریشاني وه حضرت څه کوې وی د امام بخاري استقبال له راغلی ما وی څه چل خو دی په اس مې خپه ور واړوله او هغه کلي ته ورسېدم چې کوم ځای کې امام بخاري مقیم و نو چې ورغلم د ژړا اوازونه مې واورېدل نو چې تپوس مې وکړ وی لږ ساعت مخکې امام بخاري وفات شو د مور د برکت نه دا شخصیت جوړ شوی دی چې د زنکدن په وخت کې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره د صحابو استقبال کوي او چې دفن که د قبر نه به خوشبویت دی نو خلکو به خاورې تختولې د خوشبویۍ دپاره نو بیا به پې شاګردانو خاورې چولې نو بیا به خلکو تختولې بیا به شاګردانو خاورې چولې اخره کې شاګردانو الله ته لاسونه اوچت کړل یا خدایه ته خو د کرامت او برکت ښې خو مونږ هر وخت پې خاورې چو مونږ په تکلیف کې پراته یو او لرګي ولا په قبر کې ایښودل نو بیا هغه خوشبو بنده شوه دا د مور برکت زما د خبرې په مقصد پوه شوې نیکه مور ښه دا نیکه مور به څه نه جوړېږي دا چې مونږ د خپلو لوڼو ښه تربیت وکړو مونږ د خپلو لوڼو ښه تربیت وکړو نو د دې نه دا به سبا چې واده شي دا به نیکه مور وي او مور له پکار دي چې د بچو ښه تربیت وکړي او د خاوند سره ښه ژوند تېر کړي خفه کوي نه دا زما د خبرې او بچو له پکار دي چې مور ته په داسې نظر وګوري چې دا زما او بچو له پکار دي چې مور ته په داسې نظر وګوري چې دا زما جنت دی جنت چې دا جنت زما د مور د خپو لاندې دی او که مور مې خوشحاله کړه الله به جنت راکړي دارنګې پلار هم دی ګورې نن مې مسله په مور وکړه انشاءالله چې بل وخت کې مسله په پلار وکړم داسې پلار هم دی چې د پلار به هم خیال ساتي او د مور به هم خیال ساتي
دا زما مور ده، دا زما جنت ته، دا ما نه خفه شي الله به خفه شي، او که دا مې خوشحاله کړه الله به خوشحاله شي. بچی به د مور خیال ساتي. خو غرونو دا ټولې خبرې کله صحیح کېږي؟ دا اله چې بچیم دینداری او مورم دینداری. که دواړو کې یو قسم بېدینه دا مسله نه حل کېږي، دا مسله به بیا ګډوله. نو دا خبر مې دې دپاره وکړئ چې مونږه د خپلو ماشومانو تربیت وکړو. د لوڼو دا ذخیره ده که مور د لوڼو کې، او دا جینه چې سبا مور شوه او کمې ښځې دي چې هغې د خاوند د بچو ښه تربیت او مونږ د خپل مور او پلار قدر وکړو. لویه خبره دا ده چې مونږ د الله رضا پړه کې راولو. لویه خبره دا ده چې مونږ هغه ژوند خپل منځ کې سره اختیار کړو چې په کوم ژوند باندې رب العالمین خوشحالي. د مارونو دا خوشحالي او دا غم دا خو د الله په لاس کې دی که نه. مونږ دا سوچ کړی چې دا په پیسه کې دی، که پیسه ډېره وه نو خوشحاله به یو، که لږه وه نو خفه به یو. مونږ دا سوچ چې دا په دې بنګله کې دی، که ښه بنګله کې اوسېږم زه به خوشحاله یم، او که خرابه کې زه به خفه یم. مونږ دا سوچ دی چې ایسی کې دی، که ایسی لګېدلي زه به خوشحاله یم، او که نه زه به خفه یم. نه، دا ټول خام خیالونه دي، دا اسباب دي. اصل خوشحالي او سکون که هغه د زړه ده، هغه د ایسی د وجې نه دی، هغه د زړه ده. او د زړه د اچا په لاس کې دی. ان القلوب بین اصبعی الرحمن، دا د خدای په لګوتو کې دی. خوشحالي او خفګان د الله په لاس کې دی. نو خدای پاک دی زمونږ نه، زمونږ د لوڼو نه، زمونږ د ښځو نه، زمونږ د بچو نه هغه کار والی چې په کومو کارونو رب العالمین خوشحالي.